जी उस नवे आयत वरु आयत नंबर 188 वला ताकुलू और मखरई तासो अमवालकुम अखबल मालूना बैनकुम पखबल मंस के अमवालकुम स्तासु मालूना दा लफ्जी माना से कोमा और ज़ा अमूमन ची लफ्जी माना कलाउ कमा नु मुहावरा तस्तवाया मबिया अगल अल्फाज मानी हकम अदाशी और मतलब वाजी स्तासु मालूना मुराद दाने ने खपल माल मखरा यानी तासु द यो बल माल मखरा लगा जिस स्ता माल खरम तब माल खरे او د دې باری کې ماته اوس حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړو چې هغه فرمایي چې تاسو خپل میندو ته کنځل مکوئ پیغمبر علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې موږ په میندو ته کنځل نه کوو وینا ته چې بل چا د مور کنځلو کې خواته د مور کنځل کوي نه داسې شول کته خپل مور ته کنځل وکړه نو مخوري تاسو اموالکم مالون خپل ان دی یوبل بینکم خپل منس کې بالباطل په ناجایز طریقې سره په ناحق ناجایز طریقې سره وتدلو بها او مې رسوي اغا وتدلو دلیل جوړوي تاسو رسوي تاسو رسېږي تاسو دا ټول معنی صحیح دي رسېږي تاسو بها د دې مال ذریعہ سره ال الحکام حاکمانو ته یعنی پر رشوت کې ورکه سفارش کې ورکه د بل حق رسېږي تا غنه مخ کې پیسې ولګي دغه ته مراد ده یعنی خپل د مال ذریعہ سره په خپل حق کې ناجایز فیصله مکوي مراد ده دغه ته مالدار یا ته پیسې لګي یا چاته سفارش ورکړي یا هغه خوشاله یا هغه ته ګډ حلالي وغیرہ ان طریقې خو د هر روایت او د هر معاشري خپل روایت دي نو ور سره بیا په دې باندې پويږي وتدلو بها او مر سوي تاسو هغه ان رسوي تاسو هغه ال الحکام حاکمان ته لتاكلوا لید د پارا تاكلوا چې اخري تاسو یعنی مال رسوي دې د پارا چې تاسو اخري فریقا صحیحا من اموال الناس د خلق د مالوننا پنا جایز طریقې سره رسول الله صلی الله علیه و سلم بخاری شریف کې یو حدیث ته چې زه انسان یم او ما ته یو سړی راشي فیصله کوي په ما باندې یو سړی به د خلی خبره او دلیل ډیر مضبوط وي هغه کې دیشي ما باندې غلطه فیصله وکي دغه چې خو بیان وورم د دم وورم د بیان می خوښ شو د حق می فیصله وکړه خو یاد ساتئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما فیصله د ناجایز مال جایز کولای نشي او هغه د معلوم ده یعنی د فیصله کول د فیصله ولا ته معلوم ده چې د مال زما حق ده او کنه ده نو دا غرانګي یو قاضي کا فیصله وکړه یعنی دا دلیل ده د حدیثه او هغه فیصله د سړی حق نو او قاضي ته څه شی ورکړو یا خپل یا بل څه چلو نو دا د قاضي فیصله د حرام حلال ولې نشي هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نشي حلال ولې نو قاضي به حلال کی څنګه حلال کی من اموال الناس د مالونو د خلقنا بالاثم په ګناه سره په ظلم سره وانتم او تاسو تعلمون خپوهیږي په دې باندې چې دا مال زمانه ده او خوري همدا غرانګي زموږ د نقلونه په نقل کې پاسدل همدا غرانګي د بل حق وهل زموږ په میرټ باندې مثلا فیصله کیږي موږ خامخا دا ټول د په کې راځي الله دې موږ تاسو معافي وکړي یسالونک تپوس کوي تانا عن الاهلته د میاشت په بارکه هلال د میاشت لومبني حصے ته ویل کی کله چې نری وي هلال احمر د سعودي ولا چې کوم دغه اداره ده دغه نشان د نری میاشت داسې جوړ کړی هلال د میاشت لومبني حصہ د دې باره کې تانا تپوس کوي چې دا څه شي دی ولې وړ شي غټ شي اول نری وي بیا لوی شي او وغیرہ وغیرہ قل اوایا هيا چې دا مواقیت او اندازې دي للناس خلق د پاره وختونه دي خلق د پاره ټایمونه دي خلق د پاره والحج او حج د پاره ګوره هغه پښتنه وکړه دا یو قسم ساينسي سوالو دا د ساينس سوالو چې دا ولې داس کیږي نو دا الله تعالی هم د سپری خود چې دا تحقیق تکوا تا دا بیا پته ولګي چې ولې وړه شي اوس موږ ته پته ولګي دا چې هغه خپل دورانیه کوي او بیا غم ته نریخ کاری ولې خاري وغیرہ وغیرہ او الله تعالی اول خبر هغه ته هغه وکړه چې هغه عبادت سره تعلق دی هغه غي د اخرت خسته کوي نو دا هغه جواب الله تعالی ور کوي وسه جواب تاسو اوري جواب سو هيا چې هغه مواقیت وختونه دي اندازې دي للناس خلق د پاره والحج د حج یعنی حساب کتاب پدې کیږي د حج مېش مونږه پم دې معلومو د روزي مېش مونږه پم دې معلومو د زکات حساب مونږه پم دې باندې کو د زکات حساب کوم تاسو یاد ساتي ګورې دا زمونږ د انګریزي حساب کتاب نه دی شمسي کال نه دی قمري کال دی اصل کې دا پدې باندې کو دین اواز کومه زمونږ د ورځو حسابونه دي د ورځې عبادت دي دا مونږ د مستر کې سره تعلق لري لکه مون د زمونږ د مستر کې سره تعلق دی
د دې تعلق موږ مستر کې سره سحر موږ مستر راخي جګه نه مخکې موږ کوو غرمه موږ ځکه کوو چې مستر کا اوړي نو دی وجه نه کوو دې باره کې سورۃ یونس آیت نمبر 5 آیت نمبر 5 پنځم سورۃ یونس پنځم نمبر آیت کې الله تعالی فرمایي هغه تاسو اوري هغه کې د دې وضاحت ته هغه پوښي یہ خوشخبری صرف مردوں کے لیے ہے یا عورتوں کے لیے بھی ہے نو عورتوں کے لیے د خدای په خپل می اگئی او می اگئی د خدای په کې پیدا او کی دغه نو بهرحال ستاسو د نورانو دا خبره واره ده هو الذي الله غزات جعل الشمس چې ګرځولې دا مرسترګه ګرځولې دا جوړ کړې دا انور ضیاء رڼا والقمر یعنی مسترګي کی یو فائدہ دا چې تاسو ته رڼا درکې والقمر او سپوږمۍ نورن رڼا ګوري دلته دې معنی باندې هغه تحقیق چې کم کړی دا کنه ذکر نه کته اوس چا دغه کتابونه پڑھاو کړی ویا دغه تقریر ما اوریدلی شمس د پاره د یاد او قمر د پاره نور ده نور چې کمی دا بل نه اغستې شي اې د ادم نستر د سپوږمۍ خپل رڼا نه ده دا هغه نه اغستې ده د نور نه اغستې ده او نور چې کم ده په خپل پړکیدون کې ده یا پړکیدون کې بار الله سی اشاره وا وقدره او اندازه کړی ده هغه منازل منزلونه وختونه او داغه سفر داغه دورانیا 30 دن 29 دن نامدغه رنگ د نورستر کې اندازې د څه د پاره دي لتعلمو د پاره چې تاسو پوه شئ عدد السنین پشمیر د کالونو والحساب او حساب کتاب خپل کوم حسابونه دي قرضې دي او دغه رنګ د حساب کې د زکات حسابونه دي هغه به تاسو دې معلومه وي بیا د دې د پاره دي جواب الله تعالی په سورۃ یونس آیت نمبر 5 کې ورکړی بیا تاسو وسوارئ لیسالونک تپوس کیتانا یسالونک تپوس کیتانا عن الاهله د میاشتو په باره کې قل تورته وایا هيا چې هغه مواقیت وختونه دي اندازې د وخت دي للناس خلقو د پاره والحج او د حج د پاره تاسو حج معلومیږي وليس البر او د حج خاص ذکر ذکر کو چې یو خدای عبادت فرض ده او دویم دا چې د عربو ډیر تعلق د حج سره غي وخت به ملي لګي دي او ډیر کاروبار به کې دوه سره ناغه او سفرونه بو دغه بنیاد باندې وليس البر او ندنی کی دوی وداس چل کو لکه بخاری شریف کې حدیث ته د برا بن عازب رضی الله تعالی عنہ نه چې مونږ به کله حج ته لاړو احرام به موتړو او په منځ کې به مونږ ته د ضرورت پیښ شو کور ته دراتلو نو مونږ به بیا دروازې نه راتلو مونږ به دروازې نه راتلو بلکې د دیوال شاته برا وختو دغه چې دا مونږ ویل چې مونږ ګناګار وتیو او مونږ بیا دغه سه په دې دروازې باندې نه وځو نو الله د هغه خبره تردید کوي چې دا نیکی او بدی تاسو د روایت مطابق نه ده دا د الله طرف نه ده هغه جواب ورکوي الله وليس البر او نه ده نیکی بان دا چې تاتل البيوت تاسو راشي کورونتا راتلو کوي کورونتا من ظهورها دا غید شاګانونا شا طرفنا ولكن او لیکن البر نیکی من ده غچادا اتقا چې هغه او یریږي د الله نه ولكن البر من اتقى لیکن نیکی خدا دا یعنی خاوند نیکی هغه سړی دی چې هغه متقی دی د تقوا په بنیاد خپل دروازه مپریدا او دا اوس پورې په خلکو کې روایت تا تاسو کله عمره یا حج ته تللی بعض خلک بیا کعبه نه پریوس باندې وځي وای دا څټ ورته نه اړوم نو خدای خبر چې څټ خطرناک دی او کم خطرناک دی خو بهرال دا هغه په ذهن کې دا چې شا ورته نه اړوم همدغه نه زیارتونه کوم خلک کوي هغه خیر ټول نه جایز دی شرک ته بهرال واتل البيوت او راتلو کوي کورونو ته راځي تاسو خپل کورونو ته من ابوابها دغه د دروازونه واتقوا الله او یریږي د الله تعالی نه لعلکم شاید چې تاسو د دې لپاره چې تاسو تفلحون کامیاب شئ وقاتلوا دا آیت نمبر 190 دا د جهاد لپاره لومبنه آیت ده د حکم جهاد ده دینه مخکې مسلمانانو ته د اصله چتولو حکم نو اجازت وو اجازت په سورۃ حج آیت نمبر 39 کې سورۃ حج آیت نمبر 39 نه درشم باغی کې الله تعالی اجازت ورکړو هغه داسې وو اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا اجازت ورکړې شوی دی هغه خلکو ته چې هغه جګړه کوي ځکه چې دوی باندې ظلم کړی شوی دی دا اجازت وو او دلته باقاعده حکم دی د جهاد وقاتلوا او جنگو کوي فی سبیل الله د الله بلا رکی الذين اغو خلق سرا يقاتلونكم چاغوي جګړه کوي تاسو سره دړو باندې شرط
چې تاسو سره جنگ کوي بیا جنگ کوي تاسو سره نه کوي بیا جنگ نه کوي ولا تعتدوا او زیاته مکوي زیاته